د بلخ ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې په چمتال ولسوالۍ کې ګڼ شمېر خلک د کرنیزو پروژو د جوړولو په کار کې ګمارلي دي. د دوی په وینا دغلته هر کارګر ته په ورځني توګه 350 افغانۍ او ټول ټال د 14 ورځو لپاره 4900 افغانۍ ورکړل شوي دي. دغه کارکوونکي د چمتال ولسوالۍ د سراسیاب کلي د اوبو بند په جوړولو بوخت دي چې د اکتید موسسې په همکارۍ او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په مالي ملاتړ جوړیږي. د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکي د اکتید موسسې له مرستې مننه کوي او وایي چې دا ډول پروژې باید لا زیاتې شي څو هم خلکو ته د کار زمینه برابره شي او هم د اوبو سرچینې په ښه توګه مدیریت شي. د یادونې وړ ده چې د بلخ ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست لخوا د یو شمېر همکارو بنسټونو په مالي ملاتړ د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې ګڼې پراختیایي پروژې د پلي کېدو په حال کې دي.